نیمه به کېږي یو کس د بهر نه راغلی ریاض د بهر نه دلته راغلی نو بیا ما سره ملاقات وشو نو سپین ږیری سړی و مشر دا ږیره یې سمه خریلې وه ما ورته نصیحت وکړو ما عمر خو ستاسو هغه که تا وایي چې ځواني مې ده او ږیره ځکه لرې کومه نو بیا هم څه خبره اوس خو بوډا شوې نو دا ږیره پرېږده وایي نه نه یې پرېږدم ته شان دغه جواب و وایي نه پرېږدم ږیره زما نه لګي ږیرې سره وایي بیا ما ورته داسې وایي ما د قرآن تلاوت څه چې ته کړی دی قرآن تلاوت یاره وایي لا د اوسه پورې مې نه دی ویلی یعنې یو سړي عمر اویا کالو کې تقریبا او دله په اویا کالو کې قرآن نه دی ویلی یو سړی اویا کاله قرآن روان اخلي تاسو دې سړي مبارک کې څه وایي بیا ما ورته وایي مونځ سره یې څه حالت دی یاره اوس کمزوري و مونځ نه کوو ډېر عجیبه ده وویله ها وایي تهجد مونځ کوو دی وایي چې نور مونځونه نه کوم خو څه کوو د تهجد مونځ وایي زه ښه په ټایم کوم هسې سوچ مې کوو خو الله لرې کړی و د دې هر څه نه خو ما وایي ما اوس دا په ده باندې د الله غټ عذاب دی غټ عذاب دا دی چې یو سړی د اویا کالو عمر ته شي او الله یې بیا هم عباداتو ته نه پرېږدي ډېر خلک داسې هم شته چې هغوی په دې ځوانۍ کې سرکشه او غافله خو چې کله د عمر ډېر شي بیا داسې الله ته واپس شي چې سړی دغه عمر کې هم الله یې نه راپرېږدي نو بل لوی عذاب کم یو دی داسې خبره مې دې پورې راواغېسته چې الله وایي ما د دوی په زړونو باندې پرده راوستې ده او ما د دوی غوږونه درانه کړي دي بوج مې پکې پیدا کړی دې دپاره چې دوی د قرآن نه فایده وانخلي په وجه د دوی د سرکشۍ بیماري په هغو کې ده وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ او کله چې یاد کې ته خپل رب په قرآن کې په یووالي سره په یووالي سره څه مطلب دی یعنې کله چې ته دا خبره وکړي چې یاره بندګي به د الله یوازې کېږي په قرآن کې دا خبره راشي وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نو واوړي دوی په خپلو شاګانو نفرت کوونکي وتښتي دا خبره په هغوی ډېره بده لګېده چې بندګي به یوازې د چا کې دی والله ځکه په بل ځای کې الله څه وایي دوی تعجب وکړو اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ها هغه ټول معبودان اوس پرېږدو د یو الله بندګي به کوو خو ډېره ناشنا خبره ده وایي زمونږ خو پلانې بوت د دې دپاره دی پلانې د دې دپاره دی پلانې د دې دپاره دی هغه ونه ده هغه قبر دی هغه ګټې دي هغه دي دا دي دا ټول هر څه پرېږدو صرف په د یو الله بندګي کوو ولو علی ادبارهم نفورا الله وایي په شا شي او منډه کې لاړ شي نفرت کوونکي دی قرآن سره او بل ځای کې الله څه وایي واذا ذکر الله وحده او کله چې د الله د توحید تذکره وشي اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة زړونه یې بد بد شي او څومره وپړسېږي چې دا خو بیا د توحید تذکره روانه شو وإذا ذکر الذين من دونه او کله چې د الله نه علاوه د دې نورو باطلو معبودانو قصې بیانېږي